په کوم ځای چې مې دیدن ورسره وشي په کوم ځای چې مې دیدن ورسره وشي بیا هغه ځای ته ژړېږم چې دا ولې. سلامونه ملګرو، خیبر سیمې ته راغلي وو. ښاغلي فیروز اوتر صاحب حجره کې ناست و، موږ یې ډېره مېلمستیا وکړه، ډېر تر خوشحاله یو، ډېره مننه یې کړو چې موږ له یې وخت راکړ. غواړو چې تاسو لپاره تر یو څو خوندور شعرونه ریکارډ کړو. اوتر صاحب غواړم چې یو غزل درنه یې کړم. غزلنما نظم دی چې داسې خوی دی لکه اور د پښتنو، داسې خوی دی لکه اور د پښتنو، دا چې وران وي هر وخت او په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي، په دنیا کې خو یې هر وخت جګړه وي چې به څرنګه وي ګور د پښتنو. ډېر ګور د پښتنو خو زوروري یې دی چا نه منلي، زوروري یې دی چا نه منلي، وافرین په پلار و مور د پښتنو. ډېر ښه دی دا، بیا وګوره. زوروري یې دی چا نه منلي، آفرین په پلار و مور د پښتنو. ډېره ډېره زورورو زورورو ازمایلي، زورورو زورورو ازمایلي، خو چا کم نه کړلو زور د پښتنو. ډېر ډېره دا یې خوښه چې په هر ځای کې اوسېږي، دا یې خوښه چې په هر ځای کې دا یې خوښه چې په هر ځای کې اوسېږي، او پښتونخوا دی کلی کور د پښتنو. واه واه. خو د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري، د تاریخ په پاڼه سپین سپېڅلي ښکاري، او خدایه مه مه کړې مختور د پښتنو. ډېره ډېره او په حجرو کې خو اوږده غوډه بالی شوې، په حجرو کې خو اوس په حجرو کې خو اوږده غوډه بالی شوې، او پکې ورک شو ټنګ ټکور د پښتنو. په حجرو کې خو اوږده غوډه بالی شوې، پکې ورک شو ټنګ ټکور د پښتنو. خو دا صفت ولا الله پاک ځای ورکړی، دا صفت ولا الله پاک ځای ورکړی، سور یې نه وي خو ویش کور. ډېر ښه دی، ډېر ښه شعر دی. ډېره او مطلب چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي او تره، چې خپل کور په خپله جوړ نه کړي او تره، نور څوک نشته غمخور د پښتنو. ډېر خوی دی لکه اور د پښتنو، دا چې وران وي هر وخت کور د پښتنو. ډېره مننه اوتر صاحب، ډېره مننه تام.